یوه ماڼۍ او زر دریڅې. ګرانو همزولو سلامونه. دا دې بیا هم د یوې ماڼۍ او زرو دریڅو د خپرونې وخت را رسېدلی. ښه همزولو، ستاسې په سیمه کې نجونې مکتب ته ځي؟ آیا داسې کورنۍ هم شته چې نجونې مکتب ته نه پرېږدي؟ دا پوښتنې مې ځکه وکړې چې نن لالو ماما له خپلو میلمنو سره د نجونو د تعلیم د حق په اړه خبرې کوي. نو راځئ چې په ګډه خپرونه واورو. زایدې خورې ولې خبرې نه کوې؟ خبره راته ښکارې، خدای مه کړه ناروغه خو به نه یې؟ نه اکرمه، ناروغه نه یم، بس هسې مې نن لږ فکر ګډوډ دی. چې هر څه خبره وي له وروره یې مه پټوه، ووایه څه شوي دي؟ ومې ویل څه نه دي شوي. هغې خوا ته وګوره، لالو ماما له ماڼۍ راووت. واه میلمانه مې دي راغلي، دا څه وخت را رسېدلي چې لالو نه دي لیدلي. السلام علیکم، ستړي مه شئ، زوره ورو. وعلیکم سلام، څه ستړی مه شې لالو ماما. ښه شو چې راغلی. خیر اوسې لالو ماما. ونجلۍ داسې خفه راته ښکارې، خیرات خو به وي؟ هو خیر دی لالو ماما، کومه خبره نشته. نه که ته یې نه وایې خو څېره دې وایي چې څه خبره خامخا شته. څه به ووایم لالو ماما، د کاکا لور مروې ته مې خوا بده ده. ولې څه ورباندې شوي دي؟ بیچاره تر اتمه صنفه مکتب ووایو، د صنف اول نمره وه، اوس یې کورنۍ مکتب ته نوره نه پرېږدي، خوارکۍ په چیغو چیغو ژاړي. هی ولا دا کورنۍ خو یې ښه کار نه کوي. لالو ماما هره ورځ چې موږ مکتب ته راځو دا په دروازه کې ولاړه وي، موږ ته چې ګوري په مخ یې داسې اوښکې رابهیږي. خو تاسې له کورنۍ سره خبرې وکړئ. هی لالو ماما، ته مې کاکا نه پېژنې، هغه ډېر قرجن سړی دی، دویمه خبره نه ورسره کېږي. لالو ماما زموږ هېڅ هم له وسه نه کېږي، کاشکې مو څه ورته کولی شوای. خیر راځئ چې اول اوس ماڼۍ ته دننه لاړ شو، نورې خبرې به بیا همالته وکړو. زاهدې ته اوس خفګان پرېږده، د ماڼۍ له سیله خوند واخله. اکرمه وروره څه وکړم، هېڅ مې له یاده نه وځي، خوارکۍ ډېره خفه ده. له تاسې څه پټه، یوازې ستاسې د کاکا لور خو نه ده. په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې داسې ستونزې شته، خلک خپلې لورګانې یا مکتب ته نه پرېږدي یا هم چې څو صنفه ووایي ورنه راګرځوي یې. لالو ماما ته یوه دریڅه را خلاصه کړه چې د زاهدې لږ فکر بدل شي. ولې نه، دا دی زه به په دې اړه هغه دریڅه درته را خلاصه کړم. دا کتابونه خو مې سره کېښودل، داسې اوس به مې هغه قلمونه په بکس کې کېږدم. راهیلې په کتابونو څه کوې؟ رشیده وروره د مکتب کتابونه مې منظموم، مکتب ته ځم. نور د مکتب نوم مه راته اخله، زه د کور کارونه دې وکړه. رشیده وروره د کور کارونه مې اوس خلاص کړل، که کوم کار پاتې و چې له مکتبه راشم کوم یې. نور د مکتب نوم مه اخله، خورلنډو ته دې مه وایه چې په تا پسې را نه شي. ولې ورور جانه، مکتب ویل خو څه جرم نه دی، ټول نجونې مکتب ته ځي. زما په نورو نجونو غرض نشته، تا ته وایم چې نوره مکتب ته لاړه نه شي. ځم پلار ته مې وایم چې رشید مې مکتب ته نه پرېږدي. بس له پلار سره مې ما خبرې کړې دي، زحمت مه کوه. ولې نو، ما خو کوم بد کار نه دی کړی، خپل درس ته مې ځم او راځم. بس دی ته اوس لویه شوې، شرم دی چې مکتب ته روانه یې. مورې و مورې. څه وایې رشیده زویه، دلته په کوټه کې یم. مورې راهیله چیرې ده؟ ورته ووایه چې لږ چای دم کړي، ستړی یم. رشیده زویه راهیله ناروغه ده، په هغه بله کوټه کې پرته ده. څه ورباندې شوي دي؟ وی رشیده زویه دا څو ورځې ښه نه وه، خو دا 2 ورځې نه څه خوري نه څښي، رنګ یې تک زیړه اوښته، له هېڅ چا سره خبرې هم نه کوي. مورې ته څه فکر کوې چې څه ورباندې شوي دي؟ دا 2 ورځې کېږي ګوښه ګرځي، هغه بله ورځ په کوټه کې له ځانه سره غږېدله. خدای خبر چې په لور مې د چا باندې سترګې ورکړې.
مورې چې پلار مې راشي ډاکټر ته به یې بوزو. زویه له کله مو چې له مکتبه راګرځولې داسې سمې ده کله کله په خوب کې هم خبرې کوي. خدای دې د راهیلې چاره وکړي. د کاکا لور مرمم هم داسې شوې ده ټوله ورځ یې په ژړا تېره شي. زورورو که په کومه سیمه کې جونې مکتب ته پرې نه ښودل شي خلک هم له رنګارنګ مشکلاتو سره مخ کیږي. له څه مشکلاتو سره لالو ماما؟ ته صبر چې زه له موبایله د یو ځوان خبرې در واورم. دا غلی وایي ورئ. نوم مې عبیدالله ده د میدان وردګ ولایت د جلیز د ولسوالۍ د زاولات قریو. د موږ په سیمه کې د ښځو لپاره مثال چې کلینیک او د ښځینه ډاکټران نشته دي نو خلک له ډېر مشکل سره مخامخ دي او چې کله زنانه او مریضان شي نو مجبوري هغوی یا شخصي کلینیکو ته کابل ته راواستوي او یا همالته نو هلته زموږ خپلوان هم یو زنانه وله هغه مریضه سوله په ولادي مرض باندې مریضه وله نو نه غوښتل چې سړی او ډاکټرانو ته ورسي نو هغه یې راوستله د میدان وردګو د عمومي شفاخانې ته نو هلته مشکلات یې بیا تر هغه راونه رسېدله نو په لار کې سا ورکړله. کاش کې په سیمه کې کومه ښځینه ډاکټره وای. او بالکل تعلیم د ټولو قانوني او شرعي حق دی. د افغانستان د اساسي قانون په 43مه ماده کې راغلی چې زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی. په دې معنی چې که نارینه وي که ښځینه وي دا یې حق دی چې مکتب ووایي، پوهنتون ووایي، دولت په وړیا ډول زمینه ورته مساعدوي. هی مروې بیچارګۍ ته مې ډېر زړه بدېږي. که مروه مبارزه وکړي کولی شي پلار په وکړي. لالو ماما مرو خوارکۍ به څه وکړي؟ له سړیو سره نجونې دوه خبرې کولی شي. زه ته ووایه زورورو داسې نجونې هم شته چې په خپله یې داسې ستونزې حل کړي دي. څنګه لالو ماما؟ یعنی هغوی کورنۍ مکتب ته نه پرېښودې خو دې کورنۍ قانع کړي دي؟ او بالکل. لالو ماما نو ته خو یوه دریڅه راپرانیزه چې څنګه یې داسې ستونزې حل کړي دي. لالو ستاسې خدمتګار هر یو امر ته تیار دریڅې له تاسې زر. ګرانو همزولو السلام علیکم. زه د ماڼۍ خبریاله یم. دا دې بیا هم له یوې نوې موضوع سره راغلی یم. تعلیم او زده کړه د ټولو هیوادوالو شرعي او قانوني حق دی خو ځینې کورنۍ خپلې لوڼې مکتب ته نه پرېږدي. دا چې ولې له تنکۍ ځوانانو به یې واورو. نوم مې صبر رحمان د پکتیا ولایت یم. زموږ سیمه کې خلک نجونې مکتب ته نه پرېږدي. دا کلیوالي ژوند کې خلک خبرې کوي د پلانکي لور داسې ده واسې ده مکتب ته ځي او ډېر خبرې دي. کاکاګان مې مکتب ته نه راپرېږدي. زموږ دا رواج نشته چې جنکیانو باندې مکتب ووایي او مکتب یې نه خوښېږي. په ځینو سیمو کې خلک د نجونو تعلیم شرم ګڼي خو داسې نجونې شته چې کورنیو یې له مکتبه منع کړي وي خو دوی بیا هم د خپل حق د اخیستلو لپاره مبارزه کړي. خپلو کورنۍ ته یې قناعت ورکړی دی اوس بیرته مکتب ته ځي. ته اتمه پورې داسې مکتب مې ویلي بیا نور یې پرې نه ښودمه. ما خپل بایکا کتابونه اس سره واخیستل چې زه لاړه شم مکتب ته. ته نیمایي لارې پورې مې راووتم د کوره مور مې راپسې راغله چې نور باید لاړه نه شي مکتب ته ته نوره مه ځه. بیرته یې تاوه کړم کور ته چې زه لاړم کېناستم نو ژړلې مې نورې جلیکانې چې تللې مکتب ته زه به ډېره ځورېدم. ټوله شپه به زه ناستم فکر اندېښنه به مې ټوله په مکتب کې وه. د ډېرو فکر اندېښنو نه ما ته به خوب نه راتلم ګوشهنشیني به مې کوله اته بیخي سردرد به سومه د ډېرو فکرو اندېښنو نه. بعضې جوګ ودونه محفلونه به مور به راته ویلې چې راځه چې ځو ما به ګوشهنشیني کوله زه به نه تلمه کراره به کور کې ناستم اندېښنې به مې کولې فکرونه خلاص. د ډېرو فکرو اندېښنو نه د ما حافظه بیخي خرابه سوې وه. د خور ولانډ سره به نه کېناستم ناحقه خبرو باندې به مې جنګونه کوله که مې حوصله به سومه. یوه ورځ مې ملګري لیدلې چې هغوی مکتب ته تللې روانې وې ما هغوی ته کتلې نه ډېر مې وژړل ځان سره. 2.5 کاله د مکتب نه پاتې سومه. هر ورځ به مې مور ته ویلې چې ما پرېږده. یو مشر ورور مې به مې ویلې چې زه ما ته 14مه پورې مکتب وویلې ګوره هېڅ څه یې راته ګټه ونه کوله. اوس قرار بیکاره اوسګاره ناست یم تاسې ووایې ته به کوم ځای ونیسې. هره ورځ به مې ځان سره داسې فکر کو چې زه یو ورځ نه یو ورځ حتما ځم مکتب ته. لاړم هر چا ته به مې ویلې لکه خپل ماماګانو ته مې ویلې او خوږانو ته مې ویلې استادانو ته مې ویلې تاسو راسئ د ما مور ته قناعت ورکړئ دا زما حق ده چې زه تعلیم وکړم درس ووایم.
هیله مې درلوده چې خامخا یو ورځ نه یو ورځ به حتما ما به پرېږدي مکتب ته ځم. بالاخره په 2.5 کال کې د ما مور راضي سوله. د ما د یوه خور مې ده چې هغه کور کې ده، هغې د ما مور راضي کړه، ورته یې ویلې چې څه چې دغه د مکتب نه وایم، وګوره کراره کور کې ناسته یم، نه خط ویلی سم نه داس ویلی سم، حتی یو کارت راځي چې نه سم ویلی، پرېږده چې دا لاړه شي تر څو دغه مشکلات نه وځي. ډېر کوشش چې و د ما د یو استاد او د ما د مشره خور مې دغه اوس راسره ده، هغوی به هره ورځ مور ته مې ویلې چې دا پرېږده درس ووایي مکتب ووایي. او زه هم ډېره خوشحاله یم چې مکتب ته ځم. د ما دا پیغام ده چې هغه نجونې چې لکه مکتب ته چې نه پرېږدي هغوی باید مبارزه وکړي، هڅه وکړي، خپل اوښیګان نه کاکاګان نه هر خیش قومي چې هغوی نه باید مرسته ترېنه وغواړي، ورته ووایي چې د ما مور پلار راضي کړي تر څو زه خپل درس ویم. دا ځکه د هغوی حق ده، هم د نارینه او هم د ښځینه حق ده چې دا باید تعلیم وکړي او د خپل ژوند کې مخ ته لاړ شي. والا څومره ښه، دې نجلۍ خو ډېر لوی کار کړی و. زه به مروې ته دا ټوله کیسه وکم چې هغه هم خپل پلار او کورنۍ قانع کړي. هو ورته ووایه چې د دې نجلۍ غوندې له خپلوانو او استادانو مرسته وغواړي. زه به مې همصنفیانو ته ووایم چې د مروې دوی کور ته راسره لاړې شي، کاکا ته به مې د تعلیم ګټې ووایو. او بالکل همداسې وکړئ. که په یو ځل قانع نه شو بیا ورشئ بیا ورشئ بیا ورشئ، ځکه د علم زده کړه په نر او ښځې فرض ده او دا یې قانوني حق دی. دا ټولې خبرې ورته وکئ او خپله غاړه مو خلاصه کئ. سمه ده لالو ماما، زه به مې کاکا ته ووایم چې د مروې حق ضایع نه کړي. لالو ماما اوس نو که دې خوښه وي موږ به درنه لاړ شو. زه مې دی چې همدا نن ورشم او کاکا ته مې دا خبرې وکړم. سمه ده، وایي د خیر په کار کې عجله په کار ده. خو ګورئ کومې خبرې مو چې نن په ماڼۍ کې زده کړې خپلو ټولو ملګرو ته یې ووایاست چې هغوی هم پوه شي. سمه ده لالو ماما، همداسې کوو. ښه نو ورځئ. د خدای په امان لالو ماما. ګرانو همزولو، د یوې ماڼۍ او زرو دریڅو دا خپرونه چې تاسو واورېده د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې محمد انور اندړ لیکلي او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.